أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. دی آیت مبارکه کی دا تدبیر د امور منزل د کارونه یو دو امور مزید ذکر کړي. مخکې آیت کې د مؤمنانو تذکره وکړل شو. دی آیت مبارکه کې د مؤمنانو لپاره د خاص احکاماتو تذکره کوي. فرمایي چې حضرت معاذ رضی الله تعالی عنہ او حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د شراب او د جواری په باره کې تپوس کړو. داغي جواب دلته کې ورکولې کی یسالونک تپوس کیستانا عن الخمر په باره د شرابو کې والمیسر او جواری کې. خمر معنی دا پرده راوستل، پټول، او شرابو ته خمر د دغه وجې نه وی چې دا په عقل باندې پرده راولي. د دې د استعمال له وجې نه عقل چې دی هغه کار پرېږدي. نو عام طور باندې هوښیار سړی چې دا فکرمند دی، د سره مختلف خبرو یو غم یو فکري، چې کله شراب استعمال کړي نو دغه عقل چې دی پای پرده راشي نو دی ځان بېغمه محسوس کوي. نو عام طور دغه د دې د فوایدو نه هم بیان کړلی شوي دي. نو فرمایي چې دوی ستانه تپوس کوي په باره د شرابو کې والمیسر او جواری په باره کې. میسر د یسر نه دی، مالدارۍ ته هم وایي او اسانتیا ته هم وایي، یعنی سړی مالداره کېدل یا په اسانه سره پیسې ګټل. نو په جواری کې هم چونکې داسې په یو ساعت کې سړی مالدار شي یا پیسې په اسانۍ سره ګټلی کېږي. نو د عرب معاشره داسې وه چې پای کې د شرابو یو عام استعمالو، او دا یو نشه ده، او نشه یو داسې شی دی چې دا یو انسان په اسانۍ سره نشي پرېښودلی. د ټول نه اول د شرابو په باره کې دا حکم راغی چې په دې کې پیدا هم شته او نقصان هم شته. البته د دې نقصان د دې د پیدې نه سیوا دی. فرمایي چې لکه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ او جلیل القدر صحابه چې کم سلیم الفطرت خلقو، نو هغوی په دور جاهلیت کې هم د شرابو استعمال نه و کړی. اوس هم ډېر کافران داسې چې کافر او شراب نه استعمالی، دا د سلیم الفطرت نه ښیي.
یعنی صحیح دماغ والا روغ سړی چې دا شراب هغه نه استعمالی که مسلمانی که کافری نو فرمای چې د عرب په معاشره کې د دې عام استعمالو نو لاول هغه قرآن پاک کې د دې متعلق یو ذهن سازی وکړلې شو نو مونږ عرضو کې چې ځینې صحابه خو په دور جاهلیت کې هم شراب نه وڅکلي او ځینې صحابه داسې وو چې هغه وڅکل نو دې آیت د وجې نه یې پرېښودل چېرې د دې نقصان ډېر دی نو بیا یې څه کوو او بیا دویم حکم راغی چې تاسو د مانځه په وخت کې شراب مه څکئ لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى د مانځه په وخت کې شراب مه څکئ چې تاسو بیا په مانځه پوهیږئ چې تاسو په مانځه کې څه وایئ نو دا دویم حکم و دې سره ډېر کسان د دې د وجې نه قلار شو او بیا دریم حکم راغی د شراب متعلق چې شراب حرام دي دا مه استعمالوئ مطلق فرمای چې د مدینې منورې په کوڅو کې په نالو کې شراب بهیدل او ځکه چې دا خو یو عام د استعمال شیز و او حکم چې کله راغی نو هغه صحابه توی کړل ختم کړل نو دا اولنی حکم دی نو موږ عرض کولو چې د عرب په معاشره کې شراب د اوبو په شانتي استعمالیدل او دې کې دا به خلکو ډېر ښه شی ګڼلو دغه شانتي جواري وه جواري خو به د عرب په معاشره کې ډېر غټ د نیکۍ کار ګڼلی کېدو او د هغې وجه به دا وه چې د هغه وخت چې کم جوارګرو نو هغو به چې کومه جواري کوله نو په جوارۍ کې به چې څومره پیسې وګټلې هغه به په غریبانانو تقسیمولې او هغو ته باقاعده طور باندې د جوارۍ په وخت کې چاپېره غریبانان خلک ناسو په انتظار چې اوس په دې کې هغه یو کس وګټي او دا پیسې به تقسیموي نو دغه مسکینان عاجزان به جوارۍ ته ناسو نو دا به د یو نیکی کار ګڼلی کېدو جواري کول کم سړی به چې سخاوتي سړی و او کم سړی به چې هغه نیک سړی و هغه به جواري کوله نو دې د وجې نه فرمایي چې ستا نه تپوس کوي په باره د شرابو او جوارۍ کې قل ته ورته ووایه فیهما په دې دواړو کې اسم کبیر په دې کې لویه ګناه ده و منافع للناس او د خلکو دپاره پکې پیدې هم شته دی مونږ لکه ذکر وکړو چې په شرابو کې وقتی طور باندې خوشحالي محسوس کول یعنی غم نه محسوس کول او د هغې وجه مونږ ذکر کړله چې دی د شرابو د استعمال نه پس داسې چې هغه د ده په عقل پرده راشي او غم دا خو د عقل سره تعلق ساتي نو دی بیا غم نه محسوس کوي نو د هغې د وجې نه فرمایي چې یو پیدې دغه ده د شرابو او یو پیدې فرمایي چې عارضي طور سړی طاقت محسوس کوي په وجود کې او رنگ صفا کوي د ځینو بیمارو دپاره د دوای په طور باندې هم استعمالیږي او دغه شانتي بیا جواري ده چې په دې کې به موږ عرض وکړو چې خلکو ډېر غریبانانو به هغه دغه جوارۍ ته ناسو او د هغې هغه ګټه به په خلکو کې تقسیمېدله نو دغه یو عارضي غونده کې پیده د هغې وه نو فرمایي چې په دې کې ګناه ده په دې جوارۍ او شراب چې دي په دې کې ډېره لویه ګناه ده او په دې کې د خلکو دپاره پیدې هم شته دی
و اسمهما اکبر البته د دې نقصان چې دی او ګناه چې ده هغه لویه ده من نفعهما د دې د پیدو نه د دې دغه پیدې چې کوم مونږ ذکر کې دا پیدې هم شته خو د دې نقصان د دې پیدې نه سیوا دی ځکه چې یو کس دا په عقل پرده براله نو کنزل به یې کول جګړې به یې کولې او په خپل او په پردي عزت به نه او د خپل بول براز سره هغه لبې کول دا خبرې داسې دي چې لکه دا د یو سنجیده انسان دپاره ډېر معیوب خبرې دي او د دې د وجې نه به هغه د خلکو په منځ کې دشمنۍ هم پیدا کېدې د شراب په نشه کې چاته کنزل کول چا باندې ګزار کول اکثر په زړه کې چې کومې خبرې انسان پټې کړي هغه ټولې بیا راوباسي او وی نو دا د جګړو دشمنی حسد د هغې دپاره یو جړله ده او په دې دوران کې انسان هغه په ځان قابو نشي کولی نو فرمایي چې دا د ټولو ګناهونو جړله ده ځکه چې د شراب د وجې نه بیا کم ګناهونه چې دی ځان تې ساتي او نه یې کوي هغه هم بیا په دغه نشه کې دی کوي او دغه شان جواري ده چې د جوارۍ د بیللو په صورت کې د مخالف سره دشمنی پړ کې پیدا کېدل حسد بغض او بدې ردې ویل او د الله تعالی د ذکر نه منع کېدل د منځونو پروا نه کول او بیا په دې کې اکثر خلک د خپل پوره سرمایې نه چې دی نو هغه خلاص شي نو دغه یو بېحسي په انسان کې پیدا کېږي نو فرمایي چې د دې نقصانات چې دي د دې د پیدې نه هغه نقصانات هغه ګناه زیاته ده ویسألونک ماذا ينفقون او دوی تپوس کوي چې څه شی دوی خرج کړي مخکې دا سوال راغلی و په هغه ځای کې یعنې مقصد دا و چې دوی تپوس کوي چې په کم ځای کې خرج کړي نو د هغې مصرف بیان کړی و للوالدین والاقربین مور پلار او رشتہ داران مسکینان یتیمانان مسافر نو دلته کې فرمایي چې څومره مونږ په خپل سرمایه کې څومره مقدار خرج کو دلته کې تپوس مقصد مقدار دی چې څومره مقدار مونږ خرج کو نو د تپوس مقصد دلته کې دا دی قلت ورته ووایه العفو زیاتی کم مال چې ستا سره د ضروریات اصلیو نه سیوا دی نو ته د هغې نه خرج که او چې کم ستا ضروریات اصلیه دي ستا د اهل و عیال ضروریات اصلیه دي نو د هغې د خرج کولو حکم نشته دی نو فرمایي چې ته ورته ووایه العفو زیاتی د ضروریات اصلیو نه د خپل اهل و عیال د ضروریات اصلیو نه سیوا کذالک دارنګې یبین الله بیانې الله تعالی لکم تاسو ته الآیات آیتونه فرمایي چې آیا د خپل ضروریات اصلیه داینه چې کم اضافي مال لی نو دا ټول خرج کول نی فرمایي چې د حضرت ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ نه علاوه باقی صحابه او تابعین دا غوی په دې اجماع ده چې د ضروریات اصلیو نه اضافي مال چې دی د ټول خرج کولو هغه ضروری نه دی بلکې د ضروریات اصلیو نه چې کم اضافي مال دی د هغې نه خرج کول
نو فرمای لعلکم تتفکرون دا الله تعالی تاسو خپل آیتونه بیانې د دې لپاره چې تاسو فکر وکړئ په خپل دنیا او د آخرت په معاملاتو کې یسالونک تپوس کیستانا عن الخمر والمیسر په بارا د شرابو کې او جواری کې قل تو ورته وایا فیهما پدې دوانو کې اثم کبیر لوی ګناه ده ومنافع للناس او د خلکو د پاره پیدې دي و اثمهما او ګناه د دې دوانو اکبر لوی ده من نفعهما د پیدې د دینه ويسألونك او تپوس کیستانا ماذا ينفقون چې څه شی خرج کړي قلت ورته وایا العفو زیاتی كذلك دارنګي يبين الله بیان الله تعالی لكم تاسو الآیات آیاتنا لعلكم تتفکرون شاید چې تاسو فکر وکئ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين پروردگار زموږ دا ناسته په خپل دربار کې قبول کړي پروردگار موږ ته د قرآن پاک سمجھ بوج را نصیب کړي د مرګ نه مخکې موږ ته په دې باندې عمل کول توفیق راکړي وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم